د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې د ګیس سلنډر چاودېدو په یوه پیښه کې یوه ښځه، خاوند او د هغوی یوه ماشومه لور وژل شوي او 4 کسان ژوبل شوي دي. د مقامي خلکو وینا ده د چاودنه په ګلبهار نمبر 4 کې په اجاز آباد روډ د یو سکول سره نږدې نن سهار ترسره شوې ده. د چاودنې په وجه د کور چت راپرېوتی دی چې له امله یې د ملبې لاندې د دغه کور اوسېدونکي ټول خلک راګیر شوي دي. وروسته په سیمه کې امدادي هلې ځلې شروع کړای شوې دي. ریسکیو 1122 تر مخه د ګلبهار نمبر 4 په اجاز آباد روډ د یو شخصي سکول سره نږدې په یو کور کې د ګیس سلنډر چاودنه شوې ده. د چاودنې د اطلاع ترلاسه کېدو سره سم د ریسکیو 1122 ټیم، امبولانسونه او ډیزاسټر ویهیکلز د پیښې ځای ته رسېدلي دي. د ریسکیو 1122 د ترجمان وینا ده چې دوی د راپرېوتې ودانۍ د ملبې نه د 3 کسانو مړي راویستي او 4 کسان په ژوبل شوي حالت کې هسپتال ته رسول شوي دي. د سرچینو وینا ده چې په ژوبل شوو کسانو کې هم د یو شمېر کسانو حالت تشویشناک دی چې له امله یې د مړو په شمېر کې د زیاتوالي اندېښنه ښودلی شي. د دې نه وړاندې هم په پېښور کې د ګیس سلنډر دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي چې پکې یو شمېر خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.